څلور کاله وړاندې د ابوبکر شیخ ابو په دکان بهر ورځ لږ تر لږه 100 جوړې بوټان یا پیزار تولیدېدل، خو اوس مهال د هغه تولیدات خورا کم سوي دي او چینایي توکو یې بازار د ننګونو سره مخ کړی دی. د بوټانو مخکې له چینایي تولیداتو په هیواد کې بازار درلود چې قیمت یې له 2 څخه تر $3 پورې و. موږ د لوړ کیفیت بوټان جوړوو. دا نرم او راحت دي، په ځانګړي توګه د هغه خلکو لپاره چې د خپو د سوځېدو شکایت لري. زموږ بازار وده کوله او موږ خپل محصولات هارجیسا، جیبوتي او سویلي افریقا ته لیږدول. په هر صورت اوس مهال چینایي تولیداتو یې بازار خراب کړی دی. په داسې حال کې چې ابو سار ورځ یوازې 100 جوړې بوټان یا پیزار تولیدوي، د هغه اصلي پیریدونکو د صوفي محمد امین په څیر خلک دي چې د هغه د محصولاتو ستاینه کوي. زه دا جوړه بوټان غوړه ګڼم ځکه دا د سرمنې څخه جوړ شوی او د چینایي بوټانو په پرتله آرامدې دي. چین نه یوازې سومالیا ته بوټان واردوي بلکې نور محصولات لکه جامې او لوشي هم وړاندې کوي. ځینې پیریدونکو لکه احمد محمد حسن وایي چې دوی د چین پرته د نورو هیوادونو محصولاتو ته ترجیح ورکوي. دا جامې په چین کې نه جوړیږي. دا د لوړ کیفیت لرونکي دي او زه په دوامدار ډول په هر خاص فیسټیوال کې د دې دکان نه جامې اخلم. دوی د امریکا نه جامې واردوي او خواوشا $10 خرج پې راځي. په چینایي جامو باندې بیا د $4 نه د $15 پورې خرج راځي. فرتون قاسم علي په موګادیشو کې له یو ځای بازار څخه لوشي اخلي. مونږ دلته د لوخو اخیستلو لپاره راځو. په محلي ډول جوړ شوی لوخي محدود ډولونه لري، مګر د بهر نه وارد شوی توکي ډیر ډولونه لري. تاجران وايي د وارداتي توکو پیرل د محلي تولیداتو لپاره ننګونه ده. د شار یو تاجر سید علي مولود وايي دا د خواشنی خبره ده چې خلک د محلي محصولاتو پر ځای وارداتي توکي غوړه کوي. ډیر خلک د محلي د تولیداتو په پرتله وارد شوی توکي غوړه کوي او دا ښه احساس نه درکوي. که تاسو له یو کس څخه وپوښتئ چې ولې وارد شوی توکي غوړه کوي، دوی ممکن ده په بې پروايي ځواب درکړي دا د سومالیا جوړ سامان دی. په ورته وخت کې په پلازمینه کې د ابو په څیر د کوچنیو سوداګریو مالکان وایي چې د چینایي وارداتو هم د ماهرو ځوانانو په کار باندې اغیزه کوي چې د محلي بوټانو یا پیزارو په جوړولو کې کار کوي. موږ د دې بوټانو په جوړولو سره کاري فرصتونه پیدا کوو. د مثال په توګه د ګنډلو لګښت $1 دی او د 2 بوټانو د یوې جوړې لپاره د لاسي صنایع او نور کار $10 لګښت لري. موږ به هر جوړه له 500 تر $150 پورې پلورله. د سومالیا ځای سوداګر وایي چې د چینایي توکو واردات د دوی سوداګري له یو ناڅرګند حالت سره مخ کړې ده. بهشته تلاش، VOA ډیوا، واشنگټن DC.